زه مسلمان یم او ما ایمان راوړی دی. الله وی په دغه به نه خلاصېږي. د دې داسې مثال دی لکه ملا چې ستاسو نکاح تړي نو په دغه وخت کې خلق ناست دي نو مولیان هم عجیبه غوندې دي نو داسې غوږ کې ورته ووایي څه بنګ بنګ وکړي هغه وکیل سره او بیا بنګ بنګ هغه هلک سره وکړي او داسې سالال مرداري کړي او رخصتي کړي. حالانکه نکاح د بنګ بنګ شی نه دی. نکاح به په مجلس عامه کې تړې ټول خلق بناست دي. او سبله خبره ده چې تاسو څوک په وریجو اخته او څوک په ګډېدو اخته او ښځې پکې دوپړی غږوي او دلته نکاح کېږي. نو ملا مړه کې خیال کوي چې او د خرې نکاح د خر سره ځان ته خلاصوه. اصل مقصود به ذات شی چې دی په واده کې او مجلس عقد او مجلس نکاح دی. نکاح تړي نو تا ته وایي چې فلانی چې د فلانی لور ده په دې نامه د هغه په کور کې بله لور نشته. دا په نکاح صحیح شرعي محمدي سره تا سره د دومره مهره قبوله کړې وه او قبوله دې کړه نو ته جواب کې ووایې چې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه. دې ته نکاح وایي. تاسو څومره خلقو چې ودونه کړي دي په دغه عقد نکاح کې دغه وخت کې ملا دا ویلي درته چې دا ښځه که بیماره شوه علاج دې هم قبول کړی که د دې جامې نه وي هغه دې هم قبولې کړي که د دې کور نو کور به هم ولالې. دا خبرې شوي دي چېرته ستاسو ودونو کې نه دي شي. اوس ته چې واده وشو کور به وله جوړی سبزي به وله راوړې جامې به وله راوړې که بیماره شي ډاکټر ته به یې بوځې داغه تمام ضروریات زندگی چی دیا بت پورا کے سرخی پاؤڈر بوالا راوڑی اسب کنه راوڑی بیا دې پریدی نه تا وخت دا نشو ویلې چې ما خدا خزه قبول کړی دا نو د دې ضروریات خو ما نه دي قبول کړی دا څه ویلې شي ما خو ته قبول کړی ما خو پکې دا شرط نه کړی چې جامې بم ولا کوم او روټه بم راوړم پر کار کوا دا څه ویلې دا مثال د دې دی. اللہ وی پتس آمنا بنخلاسیگی چه سو پوری دے ایمان مقتضیات پورا کری نی. ایمان ستا وی ایمان وی تصدیق ما جاء به النبی پیغمبر چه کم شید اللہ نراوڑے دے باغی یقین کول او تصدیق کول نو چه پا کم شید یقین او تصدیق کنا با عملی طور اختیار کی استاس منستراغری دا د ایمان تقاضا ده. زکات میاشت راغه دا د ایمان تقاضا ده. روزه میاشت راغه روزه نیسه دا د ایمان تقاضا ده. حج وخت راغه پیسې در سره شتا دا د ایمان تقاضا ده. خوار غریب در تراغه چې وګه ما جیب کې د خامار نه ده پروت دام د ایمان تقاضا ده چې ولا سور کا دا ټول د ایمان مقتضیات. نو عزیزانو یو خو په پتش آمنا نخلاصيږي ګور دا یاد لرئ. دا ما خبر نه دا قرآن ویلی دا خدای ویلی دا. دویم آیات دا دے چې په دې محرم یا بار وفات کې مونږه دا مليان شي د کربلا قصې بیانو بار وفات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات وغیرہ وغیرہ دا بیانو. دا خلک اوري څوک جاړي څوک سکی څوک او زپ وینا کولو او تاسو پاورې دو په دې بکارو شي چې ما بیان وکړو او تا واورید نو کار با پدیوش. قرآن وی پدے کار نکی بالکل نا. تلک امتن قد خلط لها ما کسبت. اللہ وی چی داوران دی کم خلق تیر شوی دی لها ما کسبت دی خلقنا بکارامت اغا عمل وی چی کم دوی کڑی کم عمل چی دوی پخپل کڑی اغا باورتا کارامدی او تاسو دا پارا ولکم ما کسبتم تاسو د پاره بکارامت هغه شی چې کوم تاسو کړی هغه د پاره د هغه عمل دی او تاسو د پاره څه شی دی تاسو عمل. ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله فرمایي چې د هغه د عمل تپوس به تاسو نه کیږي. امام حسین څومره بہادری کړی و داغه تپوس به مونږ نه کیږي. زمون په تپوسونو کې دا شک شامل نه دی. بی بی زینب سمرا بہادری کړی و دا تپوس به زمون خزونه نه کیږي. دا شق پکې شامل نه. په لسم محرم
کیرونه او الواګانې وغیره وغیره پخول چې دي دا یو د ښځو رسم دی زمونږ په دې ملک کې ډېر رایج دی. لکه پرون هلته محرم پولیس خلک نه پرېښودل ته ښځو چې دی ډولکي که منګي راغستې وه دیرې ته تلې په مړو اوبه اچوي په مړو اوبه څه کوي امامان تږي شهیدان شي خدای دې په تڼاکو سټکورې کا امامان 1400 کاله وشو چې تږي شهیدان شي اوبه ته دلته اچوي اوبه په خپل مړي اچوي امامان هلته تږي پراته دي دا کوم عقل دی د دې بدبخت زه چې ورځ تېرېږي د دې بعضې خلبلو په خبره مې ایمان مضبوطېږي چې وجي ته مې مال خپه خپه هر وخت یې ویل استاد د سړي زامن ورک شو نو خبرې چا سره کې سړي زامن نشي ښځې یا خو لنډرې دي د ترکو اسپې غوندې اوارې منډې وایي په سړکونو باندې په آرمي سټیډیم کې او په نشترحال کې او په صدر روډ باندې مازدیګر وګوره دا ترکۍ اسپې چې دي اوارې منډې وایي او یا چې دا قرتنې غوندې دي زمونږ په دې کورونو کې چې ناستې دي په دې قهر اخته دي نو هر طرف نه تیاره ده هغه کم رڼا چې پیغمبر په 23 کاله کې جوړه کړې وه هغه رڼا ګل شوه انشته اوس هر شی زباني جمع خرچ دی که اسلام دی او که دین دی او که مذهب دی او هر څه چې دي زباني جمع خرچ قسم په خدای دی دا واورئ چې یو بله خبره مې ایمان ته راځي چې یو بزرګ ته مې وویل چې ما ته دا ادیره کې کشف وکړه چې دا یو مړی راته ښکاره شي یو قبر د شپې په 10 بجې یو ادیرې ته راوویستم چې داسې مراقبه یې وکړه نو ما ته ویل چې مړی خو درته ښیم په قبر کې خو دې ادیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي د دې ټولې ادیرې دا مړي په قبرونو کې ناستې او غوښې تې غوسېږي لګي که دې ولیدو ټول عمر به روټی خوند در نه کړي اوس مې یقین راغی چې دا خبره رښتیا ده د چا ټول ژوند چې عشق درد و مینا وه هغه مې 300 کاله پس په قبرونو کې لیدلي تر اوسه ثابت پراته دي 15 کاله پسې دا خون بابا په هدیره کې یو راوویستو د هغه کار څه د هغه کار دا و چې لوی تاجر و تمام دولت یې د خدای په لار کې باج کړی و 15 کاله پسې راوویستو ما لیدلی و په ګیره کې هغه د لمباو بمو منختې وې ما اوس یې په 3مه ورځ ته راوکنه قبر ټرای وکړئ چې نن یې خښ کې په 3مه ورځ قبر وکنه یا به تې لړمان روزي او یا به داسې بوی درشي چې ټول عمر به روټۍ خوند نه درکړي تجربه ځکه چې زمونږ مثال داسې شو لکه خر چې مردار شي په دې اړ په شکال کې په دې سړک و خره مردار پراته نو چې پې تېرېږي په میلونو هغه بوی به درځي ده بیا مې داسې مړی هم لیدلی دی چې ړومبی تختی چې را لرې که نو د دې لیشتې عمره لړمان تې راووته او 3 انچای ویښته و پې باندې او داسې بوی شو چې 3 ورځې ما نه اوبه څکلی شو نه مې روټۍ خوړی شو هغه به څه کول هغه به ښځې ساتلې وي او خلکو ته به سپلای کولی دا عملو او خپله ښځه یم ګډه وه چې په کوم خوا به لاړه او خوا به لاړه عزیزانو عرض مې دا و چې د کربلا خلق چې وو هغه کمپلیټ دینو جنگ دې دپاره و دې دپاره چې زما د نیکه جوړ کړی قانون چې دی یزیده ته د هغې خلاف ورزي کې نو یا به زه در باندې ځان قربانوم او یا به ته ټیکېږي یا به ټیکېږي او یا به در باندې ځان قربانوم همغه یې وکړه ځان یې پې قربان کړه خپل زلمي بچي پې قربان کړه 10مه ورځ ده او د ده نمبر راغی آواز ورته وشو چې راوځه چې دی راووتو د تورو په دې منځ کې ګیر شو بی بی زینب د خیمې په سورو کې ورپسې کته نو چې دی په تورو کې ګیر شو نو هغې رامنډې کړې او د خیمې نه بار راووته چې بار راووته امام حسین جنگ په ځای پرېښو بیا ورمنډې کړې او بی بی زینب یې د لاس نه ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته یې وویل چې واوره که تا دا خپله پرده او ستر په خپله اراده مات کړو نو خدای به سزا درکوي خدای به سزا درکوي که تا پردي سړي ته دا خپل مخ په خپله اراده وښودو نو خدای به سزا درکوي پرون په 10 محرم هغه سړو ښځو خیراتونه کړي چې د چا ښځې په سړکو ګرځي خفه نه شئ
تاسو دا کلو خلک چې نه دا نو خدا خو سپینا بورکا په سره ټیک ده سپینو بورکو والا مالی دي دي راځي سباله کوچی بازار ته دوزم راځي چې دا د کلو د خزو تماشا وکړي چې بورکای په کوم ازي او دا په کوم ازي بیا راځي چې درته پنځو پیرانو کې د خزو تماشې وخه جارو په پاس ونه تلړه کی چې جارون خطا خزه ته مبارک شزوی بدیوشي جارو پاسن خطا راځي سیدسن پیر ترا شهید زیارت په ورځ چې دلته درته د خپل کلو خزو تماشا راځي زپټي خبرې نه کو را سره به پرون ما جلسه کوله نو پولیس را سره ما پارام شي یو طرف ته زه د خدای بندایم خدای پیدا کړم خدای به مې مړ کوي کوم ورځ چې زما د قبري په دنیا کې کېدې نشي ټیک شو خو دا مې ایمان دی چې دې وخت کې دا خلک چې سره حق کاری صرفه به پیو نه کم که کنزلی ولی نہیں لاس اخلاص اور ترے تیرا وہی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی وہی د مرگ خو یو ورځ د چرازی او زب مړکېږم نو د مرگ د غمه خوب ولې ټوله شپه خوب یو ورځ به زمرم مرگ ما د پاره مقدر دی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون اجل راشي یو منټ نه وړاندې کیږي او نرستو کیږي یو منټ سکند نو عزیزانو عرض میں داو چې ما بیا د واده پشپا ما د کلو تماشې کړي وای تاسو ټول په ایمان چې په ډیټسن او سوزکای کې زمون خزه بربندې نه ناشتي او تبل او ډولکې ځان سره کینولې قسم په خدای 400 ته روان او ما نه مخ کې په ډیټسن کې خزه ناشته چې زی ولیدم هغه ډولکې نور زور ورکو په لاسونو پړکای شورو وخت راته یو خانوي چې مولانا سے مرګرتیا خزه ځکه نه کوي چې د خزو ته بد وای مال خزي کيورانه ژوندې پاتې شونه د سړی زوی بنه دا زړی نه دي زړی دا باول لالو اصلي کوټنه ازادي راشي چې د زړو حال درته وخه کله زړی چې بورکا په سر کړی او چادرو والا سره رواني د دې زړی تحقیق لکوکا چې دا خزي کم خو رواني کړی هم خار کا پوهیږي نه سیلاب یوړی سیلاب غرق یې غرق دا زړی ما خو درته وی چې زه ملایم خو ما غو نزاغ مولا دی وخت به مشکل پیدا کی ما علم قیافه ویلې چې د سړی د شکل ته وګورم ما ته دا پته ولګي چې د دې سړی د شکل اندازه څه ده پوندې پیژنم پوندې نو پاغش په تماشا وکړ د خپل ساده او خزو چې په کوم شپه در کروا دی یا په جنگ روان یې یا ناوې ته نکریزي وړي په دې خو به پوهیږي کله معتبر خزي په انټرکان کې غړيږي یا په نشترحال کې غړيږي زمون خزي په لارو کوسو کې غړيږي نو فرق څه شو خو د دې هغه وس نشته کې دا هغه نه زیاته ډمه ده وس نشته د دې خالی تمبل ته د غړې دوه وسته نو صرفه په نه کوي ک انټرکان دین باجو ته وس ترسیده دا هغه نه زیاته پلیته ده نمازیدانو اعتبار او نه کوي ګوره دې زمانہ کې په خزو یو حکیم ما په خبرو پوهېږم واده دشتان غر کې یو حکیم هغه چې دا د خزو حال به ولیدو او کور ته براغه نو مور ته به چې مور نالت په خزو نالت شپ خزو امور به بډای غوندې وویل به بچیا بغیر زمانہ زه ډیره پاکه بیبي ډیره پاکه ول مور مکه وګوره ول نه بچیا په لمنه میمونس کی په لمن زمولایم زما په لمنه مونس کیږي الله زما د ګناونو نه خبره وا کله بجلیګر مولا د ګناونو نه خبر شي د اسلام نبم توبه وباس زمونږ ایمان څه ده زبان په دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہی ہیں یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت
بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں، زباں پہ دین کا ہے غل، پجبا اسلام 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 اسلام۔